یو بل جدي بحث دوستانو د رنګ په ارواپوهنه کې د رنګ د ارواپوهنې علمي بودن او اکادمیک بودن او شبه علم بودن یا غیر علمی بودن ده دوستانو. سره له دې چې دا بحث ډیر جدي ده، ډیر مهم ده او زموږ د ټول بحث په اصطلاح د ملا تیر جوړي، اما زه ورخطا کېږم. زه صرف غواړم دومره یعنی ډېر اکاډمیکو بحثونو ته تخصصي بحثونو ته نه بیم. زما په ټوله کې عادت دوستانو همدا ده چې په خپرونو کې وخت نه وخت بحث ډېر په هغه ژبه او په هغو دلایلو او مثالونو مخ ته بیایم کوم چې زموږ خلک ورسره اشنا دي او زه فکر کوم چې زموږ خلک هغه هضمولی سي، درک کولی سي، پې پوهېږي. بنان دا بحث هم سره له دې چې یو اکاډمیک بحث وي خو ډېر هیله کوم چې اکاډمیک نسی، صرف دومره غواړم چې نتیجې ته سره ورسو. لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، په دې لړ کې د ارواپوهنې د رنګ د ارواپوهنې په بحث کې باید ووایم چې پرته له شکه او دا ثابته ده چې د رنګ ارواپوهنه نور د علم یوه برخه ده. یعنی په ګڼو څېړنو ګڼو تحقیقاتو کې چې د حافظې په اړوند سوي دي، د رنګ او د حافظې په اړوند سوي دي، د ماشومانو په وړکتونونو کې سوي دي، په ښوونځیو کې سوي دي، په مشهورو برنډونو لکه فیسبوک، CNN، کوکاکولا، سوني، سامسونګ، اپل، مکډونالد، IBM، په ټول په دنیا کې څه لوی برنډونه دي او زارا د لباس کمپنیانې چې دي. په دې ټولو چې کله څېړنې سوي دي د دوی مؤسساتو یا تحقیقاتو څېړنې کړي، علل خصوص هاروارد پوهنتون، آکسفورد پوهنتون یا په کاناډا کې ځینې پوهنتونونو یا په ټوله کې دنیا کې هغه پوهنتونونه چې په رینکینګ کې یعنې د نړۍ په ټولو ښو پوهنتونونو کې یا معتبرو پوهنتونونو کې په هغو کرښو یا لیکو کې دي، هغو د معتبرو نهادونو او بنسټونو حتی د APA یا د امریکایانو د اروپایانو د ټولنې ګڼو څېړنو او ګڼو تحقیقاتو دا ثابته کړې ده چې رنګ پرته له شکه چې په بېلابېلو کلتورونو کې، فرهنګونو کې، افرادو کې، جنس کې، سني رده کې، کلچرونو کې په توپیر سره په ډیر ژور انداز او عمق د انسانانو په چلند، احساساتو، فکرونو او شخصیت اغیز لري او دغه اغیز او دغه بحث د څېړنو په ترسره کولو راوتلی یا په اصطلاح یا نتیجې ته خلک پرې رسېدلي. په دې لړ کې چې یو کتاب یا یو اثر یا دوه درې اثره چې یادونه یې غواړم وکړم چې د دغو څېړنو د پیل لامل سوي، دغه څېړنې د هغو نظریاتو یا د هغو تیوریانو په اساس دا څېړنې د څېړنو بیخ پیدا کړی ده او څېړنې او تحقیقات پرې ترسره سوي دي. هغه د اندروجي، الیوت او مارک دی فرچلټ کتابونه، اثرونه او تحقیقات او کتابونه دي. په دغو کتاب کې چې ما یادونه وکړل دوستانو، د ارواپوهنې له نظره یا د ارواپوهنې د رنګ اړوند علمي کتابونه دي. دا کتاب چې ما یادونه وکړه دوستانو یو جامع پیژندل سوی اثر او د ګڼو نظریو او علمي څېړنو لپاره یوه سرچینه، یو بیخ یا سنګکاري بلل سوې ده او د دغو اثارو په ترڅ کې، کتابونو په ترڅ کې چې ګڼې څېړنې زه اوس یادونه هم راته سخته ده په دې اړه ترسره سوي دي او دا یې نوره زیاته ثابته کړې ده چې پرته له شکه د رنګ ارواپوهنه یو علمي او تخصصي بحث ده. درېیم مورد چې غواړم اشاره وکړم په دې برخه کې دوستانو، په دې څانګه کې یعنې په ټوله کې دا چې زه اوس وایم چې رنګ څنګه یو تجربي یا علمي بحث ده یا د رنګ ارواپوهنه څنګه کېدای سي یو تجربي او علمي بحث سي او دغو څېړنو چې ما یادونه وکړه دغو کمپنیانو یا مؤسساتو په کومو مواردو په څه څېړنه کړې. دوی د نور په اړوند کله چې یو چېرته نور و او بیا د انسان چلند لیدلی ده، د تیارې په اړوند او بیا د انسان چلند لیدلی، د رنګ یعنی کله چې یو چېرته یو څه رنګ استفاده سوی ده په یو
برانډ کې په یو تولید کې یا په یو وړکتون کې یا په یو بل مرکز کې او بیا د انسانانو چلند لیدلی، په انسانانو اغیز لیدلی، د انسانانو په امیدوارۍ کې، د انسانانو په خوشحالۍ کې، د انسانانو په نفرت کې، د انسانانو په دغو مواردو کې چې کله څېړنې سوي دي بیا دوی ته ثابته سوې. د بېلګې په ډول یوه څېړنه چې وخت کې ما لوستې وه دوستانو، په امریکا کې د یوې جادې خوا په آسماني رنګ سوې وه او د یو کال په اوږدو کې څېړنو دا ثابته کړې وه چې 15 تر 18 په سلو کې دغه رنګ د دغه جادې یا د دغه شاهرا یا اوږدې لارې په ټرافیکي پیښو کې 15 تر 18% کمښت راوړی و. یعنې کله چې تاسو د رنګ مورد په یوه جاده کې راوړئ، کله چې د رنګ مسله په یو وړکتون کې راوړئ، د مثلا د فیسبوک په رنګ کې راوړئ یا مثلا د کوکاکولا رنګ ته ګورئ یا مثلا نور مثلا د بی بی سی رنګ ته ګورئ، د سی ان ان رنګ ته ګورئ یا نور رنګونه ګورئ، یا نټفلیکس رنګ ته ګورئ، په دنیا کې مشهور برانډونه یا رنګونه دي. دغو ته چې وګورئ دوی په دې دفترونو کې، په دې مرکزونو کې د خلاقیت په نامه خونې دي دوستانو، او په دې خونو کې خلک ناست دي، خلاق انسانان ناست دي، ارواپوهان ناست دي او دا څېړي، په دې اړه بحث کوي چې ښه کوم تولید په کومه برخه کې کوم رنګ په څه شکل په څه رقم وکارو او بالاخره وده ورکړو. زه فکر کوم چې د خواله رسنیو په ډیرښت او پراخېدو او عام کېدو کې هم یو لوی بحث او لوی جدي مورد دغه د رنګ مسله ده. بل د فیزیولوژي مسله ده دوستانو، چې د انسان بدن، د انسان سترګې، د انسان اشتها، د انسان د اشتها سوځېدل، د انسان خوب، د انسان بیداري، په دغه اړه چې کله څېړنې سوي دي علمي دوستانو ثابته سوې ده چې کوم رنګ خوب تښتوي، کوم رنګ اشتها راوړي، کوم یې وړي، دا هم یو بل جدي بحث ده. بل د روان او فزیک په اړوند چې کومې څېړنې سوي، یعنې دا زه اجازه راکړئ دوستانو دا هم وایم چې د ارواپوهنې په برید او په اړوند چې لومړی کتاب په 1800 کال کې چاپ سه، د فخنر په نامه یو فزیکدان چاپ کړ. دغه کتاب کې د سایکوفیزیک یا د روان او باډۍ یا بدن په اړوند چې کوم څېړنې سوې، دغه کتاب یا دغه اثر چې په هغه وخت کې ډېر علمي اثر نه و، د دې لامل څه چې ویلیام وونت په لیپزیګ پوهنتون کې، په لیپزیګ ښار کې د المان یو ښار ده لیپزیګ نومیږي، په دې لیپزیګ کې په دې لیپزیګ نومي پوهنتون کې څېړنې پیل کړې او دغه کتاب یو ډول په اصطلاح د دې څېړنو یو مقدمه یا دلیل انګیزه سه. دا اوس هم دا څېړنې روانې دي دوستانو، او د انسان د بدن فزیک او په خوا کې د روان او رنګ مسله ډېره جدي څېړل کېږي او تحقیق کېږي. بل مورد موډلونه ده، په دې اړوند موډلونه دي، د رنګونو ډولونه دي، ساړه رنګونه، ګرم رنګونه، دا هغه څه دي چې د رنګ د ارواپوهنې په څېړنو کې په اصطلاح نتیجې ته موږ رسېدلي یو. بل د رنګ او د بینایي مسله ده، یعنې ځینې رنګونه د انسان بینایي ډېروي، ځینې رنګونه انسان ړندوالي طبیعي یا په اصطلاح نابینایي طبیعي. دا هم یو بحث ده چې ګڼې څېړنې پې سوي دي، تحقیقات پې سوي دي او د دې بحث د علمیتوب هغه کوي په اصطلاح اذان کوي زموږ په غوږونو کې. بل مورد چې پراخ څېړنې او پراخ تحقیقات پې سوي دي هغه د انسانانو چلند ده. د بېلګې په ډول د انسان خلق ده. ګڼ رنګونه د انسان په خلق اغیز لري، یا یې ښه کوي یا یې بدوي، په خو یې اغیز لري، د انسان په اړیکو اغیز لري. مثلا تاسو چې کله مثلا د بېلګې په ډول وایم، تاسو کله چې په خپله خواله رسنۍ مثلا فیسبوک، انسټاګرام یا ورته نورو ځایونو کې یو څه نشروئ، یو څوک یو لایک درکوي په اصطلاح یا سور قلب درکوي، دا دواړه ډېر فرق کوي دوستانو. کېدای سي لایک او زړه یا د زړه سمبول هم تاثیر ولري، اما خپله دغه د رنګ مسله چې سور رنګ ده دا خپله ډېر هغه کوي، اغیز کوي او تاثیر کوي، یعنې په اړیکو کې هم خورا ډېر اغیز لري. مثلا د بېلګې په ډول کله چې تاسو نامزد یې او ورځئ خپلې نامزدې ته یا نامزده ورځي خپل نامزد ته یوه ډالۍ ورکوي، تحفه ورکوي، تاسو فکر وکړئ چې یو تور ګل ورکړي. ته فکر وکړئ یو څو شېبې تور ګلان راوړي دي او مقابل لوري ته ورکوي،
او تاسو یو څو شېبې په دې هم فکر وکړئ ګل خو هماغه ګل ده چې سره ګلان واخلي ورکوي ګوري څومره اغېز کوي څومره فرق کوي څومره ډېر توپیر راغی نو دلته هم د رنګ مسله ډېر مهمه ده یعنی اړیکې حتی په دې جوړیږي او خرابېږي موږ معمولا وایو چې هغه ګلان چې تاسو په رهبارۍ کې وروړئ د جلۍ کور ته یا بیا وروسته د نامزدۍ په پړاو کې وروړئ باید فرق وکړي موږ معمولا دا خبره کوو په اروپاخانه کې یو لوی بحث یو ښه بحث ته ما معمولا پیشنهاد کړی هغو دوستانو چې کله دوی رهبارۍ ته ځي یا لومړی لیدنه یي ښه ده چې سپین ګلان ویسي خو کله چې بیا نامزدي ترسره سوله او په اصطلاح هغه نکاح هم ترسره سوه بیا ښه ده چې سره رنګونه ویسي یا دا یو اغېز کوي تاثیر کوي کیدای شي په بل کلچر یا فرهنګ کې دا ښه معنا ورنه کړي د سپین رنګ مسله اما زموږ چې کوم هغه لرو یا کوم کلچر یا فرهنګ لرو په داسې یو فرهنګ او کلچر کې داسې مناسبه ګڼل کېږي همداسې د غبرګون مسله د دوستانو یعنی هر رنګ په فرق کوي مثلا تاسو لاړ سئ یو صنف ته ننوځئ یو اکاډمیکه فضا ده او یو صنف دی یو په اصطلاح هلته درس ورکول کېږي مثلا تاسو تصور وکړئ چې یو چېرته درس ورکول کېږي د ادبیاتو بحث ده یا مثلا د ویترنرۍ بحث ده یا ژورنالیزم کوم بحث ده او هلته ټول اتاق یا خونه سره ده یا مثلا بحث یو بل رنګ لري اتاق تاسو فکر وکړئ چې برخورد به د خلکو څه ډول وي په څه شکل به وي په احساساتو اغېز کوي دا څېړنې سوي دي او ټول خو بیا هم په ټوله کې زه غواړم ووایم دلته هم ووایم را روانو بحثونو کې به هم دې مسلې ته اشاره وکړم چې کلتوري او فرهنګي شالید په دې برخه کې ډېر اغېز لري په هر حال د رنګ اروپونه یو علمي بحث ده او ټولې هغه وروستۍ څېړنې چې د ډیزاینونو برنډونو درملنې او نن سبا یې موږ په خواله رسنیو کې وینو ټول دا ثابتوي چې ګڼو کمپنیو ګڼو برنډونو محصاتو نهادونو بنسټونو او سازمانونو د مسلې ته په کتو سره او د ښو رنګونو په انتخاب سره په دې توانېدلي دي چې خپلو برنډونو ته او خپلو بزنسونو تجارتونو ته پراختیا ورکړي یعنې نور زیاتې ثابته ده چې رنګ یو علمي بحث ده یو تخصصي بحث ده او موږ کولی شو وایو چې د رنګ اروپونه یو علمي بحث او خبره ده